خدای خبر ولې خو زه کله کله یو زوړ ورغلی پر هر وګروم، یو لرې تلی یاد راوګرځوم، یو ستړي شوي غم ته غاړه وځم. یو لرې تلی یاد راوګرځوم، یو ستړي شوي غم ته غاړه وځم. یو خوبولې څړیکه وڅېرمه، یو غلی شوی درد راوپاروم. یو ستړي شوي غم ته غاړه وځم، یو خوبولې څړیکه وڅېرمه، یو غلی شوی درد راوپاروم. د زړه دننه مقبرې ته ورشم، ستا د یادونو هدیرې ته ورشم، په یو پرېوتې څلي وغوړېږم، په یو وران شوي قبر وژاړم، په یو وران شوي قبر وژاړم. د مشران جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې منئ. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو، ادبزار خپرونې ته مو زه ظاهر څراغ هرکلی کوم. هیله لرم چې د خپرونې تر پای شېبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ. خپرونې کې راسره ځوان لیکوال همداراز ژباړن له ننګرهار څخه راغلی مېلمه مې حضرت عثمان نوري صاحب دی. نوري صاحب ستړی مه شئ، ادبزار خپرونې ته پخیر راغلی. ډېره زیاته مننه. څراغ صاحب لومړی تاسو ته سلامونه او بیا خپلو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نوري صاحب، که موږ تاسو چېرته د نړۍ بېلابېلو ژبو ته راشو، ادب ته یې ډول ډول تعریفونه ورکړي دي. تاسې په خپل اند باندې که نه ادب ته کوم ډول تعریف ورکوئ؟ مهرباني. ادب خو لوی علم دی، د یو ټولنې فرهنګ، دودونه، دستورونه او په ټوله کې د انسان روش یا د یو انسان کړنې چې دی باید څه ډول وکړي. لکه د پښتني دود کوم رواجونه، دستورونه چې موږ په افغاني ټولنه کې لرو، یا په عموم کې خبرې پرې وکړو، دوه عمده برخې یادونه ذکر کولی شو چې هغه یو شعر دی، یو نثر دی. نو خو زه بیا نثر کې کار کوم او شعر کې کار نه کوم. ادب د ژبې مهمه برخه ده او کولی شي چې ژبه تر ډېره پورې کلونه او تر پیړیو پورې ژوندۍ وساتي. ګوردان، تاسو څومره وخت کېږي چې د ادب نړۍ ته مو رادانګلي دي او له څومره ستونزو سره، له څومره یعنې د ژوند له مشکلاتو سره تاسو مبارزه وکړه تر څو دغه راز موږ خبر وو چې دغه د یو کتاب مو موږ سره له نیکه مرغه په خپرونه کې دی، بل کتاب مو هم په لاره کې دی که نه؟ نو ادب ته مو راودانګل. مهرباني په دې هکله ادب ته خو زه د ښوونځي دوره کې وم، تقریبا نن 8 کاله مخکې چې زما د فیلډ سره علاقه وه او زه به دې فیلډ ته راغلی وم. یعنې زه تقریبا د 8 کالو پخوا نه زه دې فیلډ ته راتلل مې غوښتل، نو د پخوا نه مې ورسره علاقه وه او کار مې ورته الحمدلله تر یوه حده پورې کړی دی. څومره چې ما انرژي ځان کې کتله هغه مې استعمال کړې ده او انشاءالله راتلونکي کې به هم کار کوو. له نیکه مرغه لومړی چې کوم اثر وژباړو هغه د ژوند ورځونه او بیا دوهم د ښه ژوند تګلارې چې دلته ایښی دی، دی دویم ټوک دی. 1000 ټوکه خرڅ شوی دی، بیا د 1000 ټوکه د پلور نه وروسته بیا دوباره چاپ ته تللی دی. د دې نه وروسته بیا 2 کتابونه نور چاپ شوي دي. ډېره مننه کور ودان. نوري صاحب، که د افغانستان پښتو ادب ته راشو، نوې معاصره دوره مو څنګه ارزوئ؟ ځکه تاسو خپل یو ځوان یئ، له نیکه مرغه په پښتو ادبیاتو کې مو که شعر ته راشو، همداراز که نثر ته راشو، په دواړو کې ډېر نوښتونه تر سترګو کېږي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ څومره نوښت پکې راغلی دی؟ څومره وده یې کړې ده؟ پخوا خو داسې وه څراغ صاحب چې دا پښتو ژبه تر دومره حده پورې بریالۍ او غني نه وه. اوس له نیکه مرغه ډېره شتمنه شوې ده، بډایه شوې ده، ځکه چې افغانان وکړو چې د مهاجرت یې وکړو ګاونډیو هېوادونو ته یا لرې اروپایي هېوادونو ته. دوی هلته زده کړې وکړې، راغله ماستران په کچه موږ تاسو کادرونه هلته لرو، تر دکتورا کچې پورې کادرونه لرو. دوی تیزسونه لیکلي دي، پښتو ژبې کې کار کړی دی. یا که دوی ته راشو داخل د افغانستان کې چې پخوا کومه ژبه موږ لرو دا د عربي ژبې سره ډېره ورته ده، یا د انګلیسي لغتونه زموږ او ستاسو په دې ژبه کې ډېر نغښتي دي. که موټر دی، که موټرسایکل دی، که روډ دی، که هاسپیټل دی، که داسې نورې کلمې یا د عربي ژبې کومې کلمې چې زموږ او ستاسو دي. پخوا به موږ قرض لوسته، اوس پور لولو که نه. پخوا به موږ طبیب لوسته، اوس موږ او تاسو رنځپور لولو که نه. یا ډاکټر ته موږ هم د روغتیا پال. دا زموږ خپل تولیدات دا زموږ خپل تولیدات دي. نو پخوا د پښتو ژبه چې وه دومره بډایه نه وه یا دومره روښانه به نه وه لکه اوس چې څومره روښانه ده زما له انده. نو پښتو ژبې ته که ځوانان نور هم کار وکړي، زه فکر کوم چې دا به په یوه لسیزه کې د اسمان ځلانده ستوري وګرځي. کور ودان، که چېرته کلاسیک دورې ته هم راشو که نه، پخوانیو دورو کې موږ په پښتو ژبه کې ډېر
کوي ډېر تکړه تکړه شاعران لرل، حمید بابا لیکوالان همداراز خوشحال خان خټک، خو له بده مرغه ډېری زموږ تاسې دغسې اثار د وخت په تېرېدو سره جنګونو کې همداراز په نورو مشکلاتو ستونزو کې موږ دا ټول له لاسه ورکړل. خو له نیکه مرغه ستاسې خبره چې معاصره دوره مو دغه مهال دا څو کلونه چې اوس روان دي که نه، زموږ ځوانو شاعران لیکوالانو ډېر کار ورته کړی. خورودان په دې تېرو 2 لسیزو کې د پښتو ادب لپاره روان کارونه په خاصه توګه د ځوانانو هڅې فعالیتونه څنګه ارزول؟ زه که فکر وکړم د روان نظام په افغانستان کې د پوهنتونونو په کچه یا د علمي سیمینارونو یا د تیزیسونو له طریقه چې کوم ځوانان رهبري کېږي یا ژباړو ته راځي یا د ادب برخې ته راځي او دا په دې ادب برخه کې کار کوي او تشویق ولري، د دې په دې تولیداتو باندې کتنه وشي او کومې تېروتنې یا نیمګړتیاوې چې دا لري دا ورته په مخه کې کېښودل شي چې دا تېروتنه آینده کې مه تکراروه، د ده دا تېروتنې به په آینده کې نه تکرارېږي او پښتو ژبه به د تکرار تېروتنو نه بچ وي. زه چې څومره فکر کوم پخوا په کلاسیکه دوره کې چې شاعران او لیکوالان موږ لرودل او له بده بنغه چې انقلابي حالاتو هغه ته صدمه رسولې یا زیان ورته رسولی دی، نو که اوسنۍ دوره همداسې اپډیټ وساتل شي، ځوانان وهڅول شي، علمي غونډې ورته ونیول شي، ستاین غونډې ورته برابرې شي، دوی وهڅول شي او ورته ووایي چې ته په دې ژباړې برخه کې کار کوې باید لا کار وکړې، داسې نه چې ته ورته دې ژباړې برخه کې کار کوې نور کار مه کوه، ستا ژباړه د لوستلو نه ده یا د کولو نه ده، نه ده ته د تېروتنې په نښه شي چې دا تېروتنې آینده کې مه کوه، دا بیا نه کوي. یا که لیکوال دی دا په داسې موضوعاتو باندې خبرې کوي چې زموږ او ستاسو د روانشناسان یې مطالعه کوي یا زموږ او ستاسو رهبران یې مطالعه کوي او دې ته ووایي چې ستا دا لیکنه چې تا دا خپل فکر راخیستی او دې په لیکنه کې تا لیکلی دی دا ډېر ستایلو وړ دی، ډېر ګټور دی او پښتو ژبې ته نوښت دی، دا دې وستایي، ده ته تشویق ورکړي او یو قلم دی ورته په ستاینلیک شکل باندې ورکړي، دا به څومره کار وکړي پښتو ژبې ته، دا به په 1 لسیزه کې فکر کوم ډېر کار وکړي او پښتو ژبه به ډېر تر زره غني کړي. کورودان راځو دې ته چې دا ژباړې ته مو څومره وخت کېږي چې کار کوئ او همداراز دغه خپل د ژباړې مهارتونه تجربې که موږ سره شریک کړئ؟ لومړۍ پوښتنه خو ستاسې دا وه چې زه تقریبا ژباړې ته چې راغلی ما د پوهنتون دورې په 6م سیمیستر کې راغلی یم، یعنې تقریبا 1.5-2 کاله برابرېږي، ځکه چې ما ادبیات پوهنځی لومړی کې نه خوښاوه، لکه خوښ مې و خو داسې مې خوښ نه و چې زه د انګلیسي برخه ولولم، کیدای شي زما پښتو خوښه وه، کیدای شي زما عربي ادبیات خوښ، خو زه انګلیسي برنامې ته راغلم، په دې برخه کې مې زده کړې وکړه او زه په 6م سیمیستر کې وتوانېدم چې زه آنلاین فریلانسر په شکل باندې کار وکړم او ژباړې وکړم، لیکوالي وکړم، بیا د دې نه وروسته زه په 6م سیمیستر کې په دې وتوانېدم چې د ژوند ورځونه کتاب چاپ کړم. نو تقریبا 2 کاله شاوخوا برابرېږي چې زه ژباړې فن ته راغلی یم او ځان نیکمرغه بولم چې تر دې حده پورې رسېدلی یم. د ملګرو مشورې وې را سره چې له نیکه مرغه 3 کتابونه چاپ شوي او 4م تر چاپ لاندې. کورودان خو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي، باید ستاسو په شان ځوانان ډېرې هیلې ډېرې تمې ولرو. موږ به انشاءالله هڅه کوو څو پورې چې زموږ په رګونو کې وینه چلیږي، موږ به پښتو ژبې ته خدمت کوو، موږ یې عسکر یو، خدمت به یې هرومرو کوو، ځکه چې موږ ستاسو ژبه ده او دا به لکه اوس ګوګل کې پښتو ژبه کمه ده، یعنی ډېر کم وخت کېږي که نه چې ګوګل ته پښتو ژبه ورننوت شوې که نه؟ بلکل که ورننوتې هم ډېره کمه ده، تاسو یو موضوع سرچ کړئ ډېر کم په عربي باندې، په انګلیسي باندې او همدارنګه په دري ژبه باندې ډېر اخلي، خو پښتو کې کمښت سره مخ ده. خو که زموږ ستاسو لیکوالان کار کوي، فریلانسران کار کوي، ژورنالیستان کار کوي، دا راپورونه ویب سایټ باندې پر لیکه کی، سبا ته همدا موضوع سرچ کړه او پښتو باندې راخلي. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې راتلونکي نسل چې حد اقل دوی په انګلیسي باندې نه پوهېږي یا زده کوونکو ته معاصرینو ته چې دوی په دري کې مشکل لري، دا به راځي په ګوګل کې به سرچ کړي، دغه موضوع اړوند معلومات به پښتو باندې ترلاسه کړي، د دې نه به خلاص شو چې دري نه پښتو ته وژباړي یا د انګلیسي نه پښتو ته وژباړي، دا پوهه شي. کورودان راځو همدغه بهیر ته چې تاسو پکې لګیا یې، دغه بهیر څنګه ارزوئ؟ څومره نامقداب چټکۍ سره روان دی ژباړې بهیر؟ د ژباړې بهیر په افغانستان کې ښه روان دی، زه یې مثبت ارزیابي کوم، خو څه رقم چې په کار ده داسې نه ده. ایران او نور پرمختللي هیوادونه دوی چې د پوهنې برخه اپډیټ ساتلې ده، فعاله یې ساتلې، لامل یې دا دی چې دوی لیکوالانو ته خاصه پاملرنه کړې، ژباړونکو ته یې خاصه پاملرنه کړې، ځانګړي مرکزونه لري، کره کتونکو ته دوی خاصه پاملرنه کړې ده. هغوی دا کتاب زر تر زره اپډیټ کتابونه چې بازار ته وړاندې کېږي په نړیوال مارکیټ کې دا راواخلي، زر تر زره دوی
برابر کړي، خپل هیواد ته راولېږي، لیکوالان ژباړونکو ته یې واستوي، هغو 15 ورځو کې 10 ورځو کې حداقل 15 ورځو پورې دوی دا ژباړلی وي، کره کتونکو اوکې کړی وي، د اوکې نه وروسته دوی بیا انډر پروسس د پرنټ وي او بیا د پرنټ نه وروسته د بازار ته راشي، مینوال هم زیات وي او هماغسې ځوانان هم د ایران، د امریکا، د روسیه، د فرانسه دا څومره پرمختللي هیوادونه چې دي دوی د کوم معرف چوکاټ یا کوم نوښتونه چې دوی کړي که په روانشناسۍ برخه کې دي، که د پوهنې برخه کې دي، که د طب برخه کې دي، که اقتصاد برخه کې د مدیریت، دا ټول شیان دوی راخیستي په دې ځوان نسل باندې دوی مطالعه کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا بهیر ګړندی نه دی. دلته ځینې کتابتونونه یا کتاب خپرنځي ادارې شته چې دا بهیر یې ګړندی کړی دی. زه یې نومونه نه اخلم خو ګړندی کړی دی. کور یې ودان، زه یې ستایم، کور یې بیا هم ودان چې دا پښتو ژبه یې راغني کړې ده. خو ستونزه دا ده چې دا خپرنځي ادارې چې اپډیټ دي، لیکوالان او ژورنالیستان، ادیبان په دې برخه کې کار کوي، بیا کار کوي، بیا کار کوي او دا ژبه بډایه کوي. دوی ته نه چا بیا داسې تشویقي بڼه ورکړې ده او نه هم چا ورته امتیاز ورکړی. خو په دې خارجي هیوادونو کې ته خپل چوکاټ دی، دوی د کتاب په ژباړې سره خپل امتیازات اخلي او پښتو یا هغه خپل د فرهنګ ته، خپل دود ته بیا لا زر تر زره کولی شي دا غني کړي. خو په افغانستان کې یوه ستونزه بیا دا ده چې دا کتابونه بیا څوک لولي نه او هغه لیکوالان بیا خامېږي. کورودان دا چې د قلم خاوند کتاب چاپ کړي او د بل کتاب لپاره دی له ځان سره څه لاس کې ولري، خو امتیا کار هم دا دی که نه چې ورته امتیاز په لاس کې ورکولی شي. ځکه چې د ده ژوند هم همدا دی. قلم خاوندان په ټوله کې شاعران، لیکوالان، دوی بیچارهګانو ژوند زموږ تاسو ته خپله معلوم دی که نه چې هغسې ژوند نه لري لکه څنګه نور هېوادوال. ډېره مننه نوري صاحب. راځو دې ته چې مخکې مو د ژباړې له مرکزونو نه یادونه وکړله. په افغانستان کې له نیکه مرغه د څو وختونو کې د ژباړې مرکزونه جوړ شوي دي که نه. دغه د ژباړې مرکزونه که چېرته پراختیا عمومي زیات شي، همداراز په دوی کې علمي مسلکي ژباړه وشي، دا به زموږ د پښتو د ژبې لپاره، همداراز د نورو ژبو لپاره، د هېواد ملي ژبو لپاره څومره ګټه ولري. د تعلیمي سنټرونو ایجادول په افغانستان کې تر ټولو اشده اړتیا ده چې د فرهنګ وزارت سره د پوهنې وزارت اړوند په ګډه د همغږي ولري چې تعلیمي سنټرونو کې دوی داسې یو سیستم په لاره باندې واچي د نوی ځوان نسل لکه څنګه چې دوی کمپیوټر برخه لولي یا د انګلیسي برخه لولي، دوی په دې برخه کې کار کوي چې څنګه زه کمپیوټر پروګرامونه زده کړم، څنګه یو پروجیکټ مخته ویستم، یا څنګه زر تر زره د انګلیش ډیګري ترلاسه کړم. که دغسې د ډیګري ترلاسه کولو لپاره یو برنامه په لاره واچول شي او ژباړونکي او لیکوالان یا ژورنالیستان چې دا درې واړه سره تړلي رشتې دي دا راواخیستل شي او دا ځوانان تشویق شي، دا خو به لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د پرمختللو هېوادونو یو تقلید وي چې دوی ترسره کړي. ډېره زیاته مننه نوري صاحب. یو لنډه شاندمه اخلو بېرته به راوګرځو. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شاندمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو. ملتیا مو غواړم. د تاریخ د فلسفې نه، د کتاب د مسلې نه، د انسان د تجربې نه، د غنمو د دانې نه ما یوه خبره زده کړه، په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار شی دی. په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار شی دی. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. نن مې تاسو ته خپرونې پیل مې هم د ارواښاد صابر صاحب په شعر سره وکړ او دغه د دې برخه کې مې هم د ارواښاد صابر صاحب یو شعر تاسو ته وړاندې کړ. لیدونکو خپرونه کې راسره ځوان لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري دی. نوري صاحب په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. هیله کوم موږ اورېدونکو دپاره تاسې دپاره همدلته راغلي وو او دې ته به خدمت کوو. خیرودان ډېره مننه. نوري صاحب د نوي چاپ شوي کتاب نه مو راته وغږېږئ چې کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي، له کومې ژبې نه مو راژباړلی؟ د بریا نندارې کتاب موږ چاپ ته لېږلی دی، انشاءالله په دې نږدې وخت کې به چاپ څخه دا رسمي کتاب نه م راته وغږېږي. بلکل د ښه ژوند تګلارې کتاب، د ښه ژوند تړلي مسایل پکې رانغښتل شوي دي چې څنګه بریالی پلان ولرو او څنګه په ټولنه کې غښتلی شخصیت ځان ثابت کړو چې او څنګه خپل موخو ته زر ورسیږو، څنګه غوره ویناوالي وکړو، مختلف شیان چې د ژوند ښکلا کې برخه لري. د کتاب منځپانګه ترې برخه منه ده. کورودان راځو دا چې تاسې پښتو ادبیات لوستي دي؟ انګلیسي ادبیات مو لوستي دي. راځو دا چې انګلیسي ادبیات مو لوستي دي، په پوهنتونونو کې د ادبیاتو تدریسي وضعیت نه به بهتره خبر یې. هلته د
ادبیاتو تدریسي وضعیت څنګه د مهرباني؟ زه چې څومره پوهېږم د خپل پوهنتون اړوند مې ووایم مونږ چې کله پوهنځي کې وو د ژباړې برخه چې وه ټرانسلیشن پیریډ به یې ورته ویلي تقریبا موږ په څو سمیسترو کې پرله پسې دا ولوسته زه چې وایم چې ما ژباړې کړي دي په دې کې به تقریبا 30 سلنه همکاري د پوهنتون وي 30 سلنه 80 سلنه همکاري زما د خپلې مطالعې وه چې زه د ژباړې فن ته راغلم یعنې زما له خبرو دا جوتېږي چې ادبیات پوهنځي کې ما ژباړه نه ده زده کړې که زده کړې مې دا ما د چپټر له لارې زده کړې ده پرله پسې مطالعې لارې مې زده کړې نو که دې مسلې ته وګورو نو ښکاره معلومه ده چې عملي ژباړه په پوهنځیو کې په محصلینو باندې نه کېږي او که کېږي بیرته فیډبیک نه ورکول کېږي تا څنګه ژباړه کړې ده تا تحت لفظي ژباړه ورته وایي که نه ورډ بای ورډ ورته وایي تا ورډ بای ورډ ټرانسلیشن کړی دی که نه سینټنس بای سینټنس دی که پاراګراف بای پاراګراف دی خو پښتو ژبه کې داسې ژباړه پکار ده چې هغه عامه پوهاوی ورکړي او دلته تر اوسه پورې څومره فکر کوم که نه کیدای شي استثنا پکې موجوده وي ښه والی وي په بېلابېلو پوهنتونونو داخل د افغانستان کې کورې ودان خو زه چې څومره مطالعه لرم او موږ چې څومره وخت تېر کړی دی تر هغې کچې پورې چې باید موږ زده کړه کړې وې یا چاره کړې وې نو نه یې ده راکړې کوردان دا چې یعنې تاسې د تدریسي میتود نه راضي نه یې داخل افغانستان کې چې دا کوم میتود دی په پوهنتونونو کې دا چپټریز کارونه چې دي دا خو داسې ده چې ګورئ په داخل افغانستان کې بېلابېل پوهنتونونو کې ځینې محصلین په دې باندې شکایت هم کوي چې دوی د یو پوهنتون یو پروفیسر یو چپټر راخلي د انټرنیټ نه کاپي کوي یا دوی راخلي د نورو ځایونو نه دې دپاره چې دا خپل جادو د پخ کړی دی مخکې او همدا زده کوونکو ته د کلاسیکي دورې په معاصره دوره کې داسې حال کې چې په هغه باندې باید یو خط څېړنه وشي څېړنه پرې وشي دا باید د رتبه اخلي د زده کوونکو هغه غوښتنې په نظر کې ونیول شي بلکل دا د خپله برخه ده په دې کې ماستري اخیستې ده دا خو ناروا ده که نه ځکه چې دا به ژباړه چېرته زده کړي دا زموږ استادو دا نظام دا د فرهنګ برخه چې دا زموږ استادو د پښتو ادب برخه دا چې د ډوبېدو او د غرقېدو سره مخ ته لامل هم همدا دی چې زده کوونکي فعاله نه دي ساتل شوي ما درته څه ویلې چې موږ ته بیا ټکس راکړه ټکس چې دا وژباړئ او ژباړه به چې موږ وکړه فیډبیک به یې نه و فیډبیک به چې رانه کړو نو موږ به صحیح ده نو زه خو پوهېدم ما به د خپل میز همکارانو خپل محصلین ښي لاسته او چپ لاسته دا به ما پرې کول خو نور شي نه پوه کېدل نو لامل یې همدا دی چې پروفیسر استاد متاسفانه او له بده مرغه فیډبیک نه دی ورکړی ډېره مننه نوري صاحب دا چې د قلم خاوندانو لپاره مو وکولی شو یوه ښه منظمه تګلاره برابره کړو د دوی لاسنیوی وشي دوی کومې ستونزې لري د دوی کومو ستونزې ته باید رسیدګي وشي د قلم خاوندان ستونزې خو ډېرې دي که په ښوونځیو کې ګورئ زموږ ستاسو یوه ستونزه نه ده په ښوونځیو کې د 9 نه تر 12 پورې دوی 13 مضامین لولي 11 دي فکر کوو نو دا 11 مضامین دا څنګه زده کړي فرهنګ ورته ورغاړې دی پښتو ورته ورغاړې ده انګلیسي ساینسي مضامین مختلف مضامین دته ور په غاړه نو دا خو حل لاره نه ده که نه صحیح د دې منو به څېړونکو کره کتونکو ادیبانو پوهانو کتنه کړې وي خو د 9 نه تر 12 پورې دته دا 11 مضامین ور په غاړه دي تقریبا دا د رسم او د ځینې مسایل داسې یو شاګرد ته دور تر غاړې کړي دي چې هغه حالانکې د رسم سره باید وخت تېر نه کړي باید روانشناسي اوس په مکتب په دوره کې نشته ښوونځیو کې دا نه لوستل کېږي ولې ځکه چې نوښت نشته دی خو زه وایم که روانشناسي د دې ښوونځي د یو مضمون په حیث باندې راشي او په داسې حال کې زه فکر نه کوم چې په ښوونځي کې روانشناسي استاد هم اوسي خیر که نه حد اقل ګوره دا مشکل د پورته ځای نه دی مشکل که د پورته ځای نه وي خو معرف سیستم کې به داسې طریقې شته چې د تاریخ استاد فیزیک تدریسوي کوردن ډېره مننه بېرته راګرځم خپلو پوښتنو ته نوري صاحب ادبي غونډو سیمینارونو پروګرامونو کې ګډون کوئ بلکل ادبي غونډو کې دا هم راته ووایي چې څومره په زموږ په ځوانانو باندې څومره مثبت اغېزه لري ادبي غونډې ګورئ علما کرام وایي که نه وایي که د هنګر سره کېناستې نو سکروټه به در والوځي جامې به دې تورې شي یا به وسوځي یا که نور څه نه یا بد بوی به حس کړي یا به یې دا ګوته توره شي خو که د عطار سره کېناستې خوشبویي درځي ادبي غونډو کې کېناسته ډېر زیات مهم دی دا چاپیریال دومره مهم دی لکه د چې په دې چاپیریال کې برخه واخیست او دا لاس په کار شو ځکه دا تشویقېږي خو متاسفانه داسې ډېر ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي ما خپل هم پکې ګډون فکرنګی دی زه به کوشش کوم چې په دې غونډو کې برخه واخلم یوازې نثر لیکئ او که شعر هم لیکئ
ګورئ ښه کله چې یو لیکوال جوړېږي څوک هغه باید لومړی شعر ولیکي ګډوډ شعر دې ولیکي بې قافیې بې ردیفه شعر دې ولیکي بیا به دنه لیکوال جوړېږي ځکه لیکنه الهام دی ځکه ته چې دا فکر راغلی دا خو به ته لیکي که نه نو موږ او تاسو شعر هم وایو چې دا الهام دی ځکه چې تا ته به یو شی راځي ته به هلته لیکي نو ما لومړیو کې یو شعر لیکلی او اوس رانه یې نه رانه بیداره کړم د کوم کمپیوټر کوم فولډر کې به پروت وي بیا مې سر هم نه دی ورښکاره کړی نن اته 9 کاله وړاندې خو په نثر برخه کې مې ګوتې تیزې وي قلم مې تیز و کولی مې شو چې د یو شعر لیکلو په ځای باندې زه 10-12 مخه ژباړې لیکنې وکړم او زما په اند باندې اړتیا به هم نثر ته ډېره زیاتې او شاعران خو ماشاءالله ښه ډېر دي لیکوالان هم ښه ډېر دي خو زه به د لیکنو برخه کې وچلېږم او که شعر ته اړتیا شوه بیا به هغه هم ولیکو په خیر سره د ملګرو او همکارانو په مرستې سره کوردان پښتو ژباړه مو چې تاسو هم یو ځوانې په دغه برخه کې کار کوئ څومره مسلکي او څومره علمي ده پښتو ژبه ګوره په دې ښوونځیو کې چې تدریسیږي یا په ادب کې چې تدریسیږي هغه ډول چې په کار ده چې دا پښتو ژبه د زده کوونکو ته ورمعرفي شي تر اوسه هم نه ده ورمعرفي شي ګوره زه به لږ په ستونزو باندې هم غږېږم پښتو اوس هم زیات زده کوونکي داسې معرفي کوي چې پی پیاوړی او ښې ښاغلی ټي توریالی او وفادار خو حالان کې څېړنیزه برخه د دې بدل اړخ لري نو چې دې ته کار ونه شي نو زموږ او ستاسو ګوره یو شالید دی یو شي موجود نه وي تا راڅوک وایي ته د افغانستان یې وایي هو نو د افغانستان باره کې چې ته معلومات ونه لرې نو خلک ورته وایي ته څنګه د افغانستان یې نو د پښتو ژبې باره کې کار کم دی ګوره د عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې عامه ذهنیت سازي موږ وکړو پښتو ژبې ته کار هم کولی شو لامل همدا دی چې پښتو ژبه خواره ده کوردان د ژباړې برخې نه مو یادونه وکړله د نقد برخې ته که چېرته راشو په ژباړې کې مو څومره کره کتنه نقد څومره ضروري ده دا چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ د نورو دوستانو استادانو مشرانو سره د خپل اثار ژباړل شوي اثار شریکول څومره مهم دي ګوره د ژبې میلمانه برخه ژباړه ده او قربانه برخه یې پنځونه ده میلمانه برخه چې کله موږ تاسو د یو بل ځای نه میلمه په حیث باندې دلته راځو زموږ ستاسو قدردانۍ ډېر کېږي ځکه دا زموږ ستاسو فرهنګ دی میلمانه برخه کې د پنځونې په پرتله باندې کره کتنه ډېره پکار ده ځکه ته چې میلمه راځي د هغه به په خپل کلتور باندې دلته راځي اوس موږ تاسو که هندي سریالونه تعقیبو که ترکي سریالونه تعقیبو یا نور سریالونه تعقیبو زیات ژباړونکي چې دی کټ مټ ډایرکټ شکل باندې راژباړي په هغې کې ځینې تېروتنې شته دي مختلف سریالونه په افغانستان کې ما کتلي دي نومونه یې نه اخلم او نه د رسنۍ نوم اخلم خو دوی چې دا ژباړه کړې ده کټ مټ یې کړې ده او که موږ پښتو ته هغه زموږ فرهنګ ته لوی زیان زه هغه جمله دلته نشم تکرارولی د اورېدونکو په مخ کې ځکه نامناسبه ده خو هغه په دې سریال کې تکرار شوې وه نو فرهنګ مهم دی خپله زموږ ژبې ته لویه ضربه ده بلکل فرهنګ مهم دی زموږ ستاسو اسلام مبارک دین مهم دی خارجیان بېلابېل کتابونه لولي موږ قرآن کریم ملي ارزښتونه مهم دي چې یو ژباړن ملي ارزښتونه ونه پېژني هغه به څنګه د ژباړې نه د ادب نه ساتنه وکړي او بله خبره دا ده چې د لیکوال د لیکنې سره به خیانت نه کوي هغه به یو ټکس په 3 ټکو کې ژباړه راخیستی وي هغه به خپل فکر راخیسي ته به دا فکر د خپلې ژبې ته څنګه کوي ډېره زیاته مننه نور صاحب خبرې مو ډېرې خوږې دي او له بده مرغه چې وخت کم دی په پای کې به مو په ډېرو لنډو کې راته ووایي چې لیکوالانو نه د قلم خاوندانو ته مو سپارښتنه مشوره غوښتنه مو څه ده درنو لیکوالانو ژباړونکو ته او همداراز ژورنالیستانو ځکه هم دوی برخه کې کار کوي غوښتنه مې دا ده چې لومړیتوب پښتو ته ورکړئ پښتو ژبه ډېره خواره وه او زه داسې نه وایم چې اوس هم نه ده د دوی پر مټ به انشاءالله چې او دوی به کولی شي چې دا پښتو ژبه ډېر زر تر زره غني کړي او زه به ورسره همکاري کوم او دوی به موږ سره همکاري کوي او دا مې هیله ده چې لاس په کار شي کوردان دا د ځغ خپرونې د خاطراتو پیغامونو کتابچه ده د نورو لیکوالانو فرهنګیانو تر څنګ غواړو چې ستاسو یو لنډ پیغام هم پکې ولرو پیغام مو لیدونکو سره هم شریک کړئ مهرباني زه به هم پکې خپل پیغام ولیکم مهرباني مهرباني نوري دا چې څه مو لیکلي دي لیدونکو سره هم سره شریک ښه درنو لیدونکو ته مې ما وخت هم تکرار کړه دا د ابزار خپرونې قدرمن میلمنو ته چې دلته راځي ادیبان او لیکوالان د پښتو ژبې ته لومړیتوب ورکړي ډېر زیات مننه خوشحال اوسئ نوري صاحب چې ننګرهار ولایت نه راغلی او همداراز ډېره مننه لیدونکو چې نوري صاحب خپل دغه
چاپ شوی کتاب هم زموږ خپرونه ته ډالۍ کړی دی. نو تاسو نن ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې مهاله مو وزغملو ومو څارلو. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په پاک او بښونکي څښتن تعالی مو سپارم. الله مو مل شي.